زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا مشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا وخت د مینې رنځورۍ جام کې نیولی نوم د مینې رنځورۍ جام کې نیولی نوم وخت و د زړه دنیا می چاپسې ویرانه نوا وخت و د زړه دنیا می چاپسې ویرانه نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا کله ژړا کله خندا وه خو بس شوه دومره کله ژړا کله خندا وه خو بس شوه دومره د خپلو ستونزو رماتې میلات وانه نوا د خپلو ستونزو رماتې میلات وانه نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا تل می پښندو برټولي وې خوږې د مسکا تل می پښندو برټولي وې خوږې د مسکا دردونه نوا او ګیله مې له جانانه نوا دردونه نوا او ګیله مې له جانانه نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا زندگی شوا ډیره سخت نوا ګران نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا لمشکلات دمرا ډکه او پریمانه نوا دغه مشکر شوم له خوږ ژوند د ناول ویدمه دغه مشکر شوم له خوږ ژوند د ناول ویدمه وخت وړو کې مې د زړه څړې کوه ځوانه نوا وخت وړو کې مې د زړه څړې کوه ځوانه نوا
زندگی شوا ډیره سخته نه وه ګرانه نه وه زندگی شوا ډیره سخته نه وه ګرانه نه وه له مشکلاتو دومره ډکه او پریمانه نه وه له مشکلاتو دومره ډکه او پریمانه نه وه درمل عرفانه په دې خلکو باندې ډېر خفه شوم درمل عرفانه په دې خلکو باندې ډېر خفه شوم هیڅ توجه یې زما تر غم او تر خفګانه نه وه هیڅ توجه یې زما تر غم او تر خفګانه نه وه درمل عرفانه په دې خلکو باندې ډېر خفه شوم یو ځوان وایي پلار سره مې مخالفت ته رامنځته سو تر دې چې غږونه مو سره لوړ سول زما لاس کې پاڼې وې هغه مې په قوت سره پر میز وویشتلې او ووتلم کله چې خپل ځای کې پرېوتلم سخت خفه سوم او له خفګانه د خلاصون لپاره مې خوب ته پناه وړې وه سبا پوهنتون ته لاړم طبیعت مې له حده زیات خراب و موبایل مې راواخیست پلار ته مې د هغه د خوشحاله کولو په نیت لیک ولیکه هغه ته مې ولیکل اورېدلي مې دي چې د انسان د پښې لاندنۍ برخه له پاسنۍ هغې نه پسته وي اجازه راکوي چې په خپلو شونډو سره ستا هوسو په پښه باندې معلومه کړم چې دا خبره رښتیا ده که دروغ کور ته ورسېدم دروازه مې خلاصه کړه په دې لیز کې مې پلار زما په انتظار ناست و او په اننګو یې اوښکې بهېدلې راته وویل زما د پښو د ښکلولو اجازه نه درکوم کومه خبره چې تاسو یاده کړې وه هغه صحیح ده ما په خپله معلومه کړې ده کله چې ته ماشوم وې ستا د پښو لاندې او باندې دواړه برخې به مې ښکلولې د پلار په دې خبر زما له سترګو هم اوښکې روانې سوې عبرت دا تر ټولو مهربانه انسان پلار به یو وخت درڅخه ځي مخکې له تلو هغوی ته ورنږدې سئ زړونه یې وساتئ خوشحاله یې کړئ او که تللي وي د رحم او مغفرت دعا ورته وکړئ